سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی इसी सूरत हम नहीं रुकेंगे ये FCTC ये चोर चिकेरे हम इनको कभी भी आज के बाद इनका कानून नहीं मानेंगे लोगों इस कानून को मानोगे کشمیر کې پراخ ولسی لارونونه هند له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې موضوع کې لاسوهنه وکړي. امنیت ما خدشه‌ای وارد کنه پاسخی قاطع‌تر، کوبنده‌تر و پشیمان کننده تر از آنچه که در شب گذشته و در عملیات نصر شاهد بودن رو به فضل الهی از ملت ایران، نیروهای مسلح و ارکان نظام اسلامی شاهد خواهند بود. له بمبارۍ غوره هوکړو په ټوله نړۍ کې د برید خبرداري د امریکای ولسمشر وایي چې له ایران سره به هوکړې ته رسیدلی به د بمبارۍ په پرتله قوي او اغیزمن وي خو ایراني چارواکو ویلي چې که امریکا د اسلامي جمهوریت شتمنۍ خپلو متحدینو ته ورکړي موږ به په ټوله نړۍ کې د هغه هیواد په اقتصادي مرکزونو برید وکړو. او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه د نظرونو اختلاف د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا او پاکستان اساسو دوی د اسلامي امارت پر پالیسۍ نیوکه وکړه خو هند، ایران، روسیه او چین له کابل سره پر لا زیاتو اړیکو ټینګار وکړ. دا هم پوره خبرونه د پاکستان تر ولکې لاندې جموں او کشمیر کې د احتجاجونو پر مهال لوی لارونه تر سره شوي چې خلک د خپل حقونو غوښتنه کوي او اعتراضونو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې په ځینو سیمو کې نښتې هم شوي او د تاوتریخوالي له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي سرچینې د وضعیت د کړکېچن کېدو او د احتجاجونو د دوام خبر ورکوي په داسې حال کې چې نړیوال غبرګونونه هم شدت موندلی دی. इसी सूरत हम नहीं रुकेंगे ये FCTC ये चोर चिकेरे हम इनको कभी भी आज के बाद इनका कानून नहीं मानेंगे लोगों इस कानून को मानोगे. د پاکستان پر ضد مظاهره کوونکي د پاکستان تر ورکې لاندې جموں و کشمیر په مظفر آباد کې په لوی شمېر راټول شوي دي. د راپورونو له مخې د کشمیر خلک له پاکستاني حکومت څخه د خپلو حقونو غوښتنه کوي او ویلي دي چې تر هغو به خپلو اعتراضونو او احتجاجونو ته دوام ورکړي څو خپل حقونه ترلاسه کړي. لارون کوونکي وایي چې موږ به جګړه کوو هغوی به هم جګړه کوي، موږ به مرو هغوی به هم مري، هر څه چې کیږي موږ به شاتګ ونه کړو، موږ به د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوو. دا د کشمیریانو اعلان دی. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندهیر جیسوال ویلي هند هیله لري چې نړیواله ټولنه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت له نږدې وڅاري. This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos. مونږ په دې برخه کې له پاکستان څخه د جعلي خبرونو او ویډیوګانو یو تکراري بهیر وینو. دا د پاکستان لخوا یو نا امید هڅه ده چې خپل ناکامۍ پټې کړي او د بشري حقوقو د سرغړونو څخه د پام اړولو هڅه وکړي. داسې راپورونه هم شته چې پاکستان کې تر ولکې لاندې کشمیر پولیسو سخت تشدد کړی چې په ترڅ کې څو کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه پاکستان د خپلو ناوړو کړنو او سرغړونو لپاره حساب ورکولو ته حاضر کړي. موږ په دې برخه کې له پاکستان څخه د جعلي خبرونو او ویډیوګانو یو تکراري بهیر وینو. دا د پاکستان لخوا یوه ناامیده هڅه ده چې خپلې ناکامۍ پټې کړي او د بشري حقونو د سرغړونو څخه د پام اړولو هڅه وکړي. داسې راپورونه هم شته چې په پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سخت پولیس تشدد شوی چې په ترڅ کې څو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه پاکستان د خپلو ناوړو کړنو او سرغړونو لپاره حساب ورکوونکی وګرځوي. आतंकवादी कहती है सरकार हमें. په همدې حال کې د کشمیر د ترهګرۍ د قربانیانو د ټولنې مشره تسلیمه اختر د پاکستان د پوځ له لوري پر عام وګړو د ترسره کیدونکي تاوتریخوالي غندنې ترڅنګ وایي د پاکستان پوځ د ظلم او وحشت پر وړاندې نړیواله ټولنه باید غږ پورته کړي.
न्यूज़ दबाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को गलतफहमी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अगर उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की आवाम को زه د پاکستان د پوځ لخوا په پاکستان کې تر ولکې لاندې جموں او کشمیر کې د بېګناه ملکي خلکو پر ضد د ترسره کیدونکو تاوتریخوالي سخته غندنه کوم. په ټوله نړۍ کې نړیوال بشري حقوقونه باید خپل غږ پورته کړي، ځکه چې د پاکستان پوځ او حکومت په ګډه د عامه خلکو د غږونو د خاموشه کولو هڅه کوي. هلته له تیرو 2 ورځو راهیسې انټرنیټ بند شوی، هلته ګڼې وژنې شوې دي چې پاکستان یې د پټولو هڅه کوي. دا خلک عدالت ته اړتیا لري او دا موضوع باید په ملګرو ملتونو کې راپورته شي. آیا مسلمانان په یو مسلمان هیواد کې د ژوند حق نه لري؟ मिलना चाहिए और ये यूनाइटेड नेशन तक ये इशू जाना चाहिए कि एक د راپورونو له مخې په کشمیر کې د احتجاجونو پر مهال نښتې شوي دي او ویل کیږي چې د پاکستان د پوځ په ډزو کې یو شمېر لاریون کوونکي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینې وایي چې د پیښې وروسته حالات کړکېچن شوي او احتجاجونه لا هم روان دي. په دې اړه د لا بحث په موخه د نړیوالو چارو کارپو عزالدین مارج را سره مېلمه دی. مارج صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. آیا په کشمیر کې روان حالت د دې امکان زیاتوي چې کشمیر په بشپړه توګه د هند برخه شي؟ مننه جناب فایز صاحب محترم. لومړی تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. سلامات اوسئ. په خواشنۍ سره وروسته د انقلاب صنعتي د فرانسې 1989 کاله چې نړۍ زبرځواک هېوادونه معدنو ته او توکو ته اړ شول، ځکه دلته اوس نو صنعت منځته راغی، موټور منځته راغی، مصرف پکار ده، سوخت توکي پکار دي. پخوا وختو کې زغال نور مسایل بیا نفت پیدا شول، دا کیسې او بیا نو خصوصا په دغه 1448 کال کې چې کله دغه د ویسفالي تړون لاسلیک سو، بیا نو دغه د هند شرقي کمپنۍ چې په کلکتا کې وه، اول کې فرانسویانو بیا انګریزانو ته راغلل. د ویکټوریا کوین ویکټوریا په وخت کې بیا انګریزانو ته راغلل. د موږ دا وخت نو د شاه زمان او شاه شجاع د وخت و. د وخت کې انګریزان د سیمې ته راغلل چې د جنوبي سیمو تجارت خو د چای تجارت ډېر رونق پیدا کاوه. دغه نه وروسته کله چې ښکېلات منځته راغی په دغو هدفو دپاره، کله چې ښکېلات بېرته ته دلته بیا د سیمې یو مشکل جوړاوه، یو ستونزه یې جوړوله د دوه هېوادو منځ کې چې بیا دلته ضرورت شي راسي. موږ ته هم ستونزې ویل، ترکمنستان سره مثلا د موږ ستونزه د پنجدې وته ډېر وخت ده، له ایران سره سیستان او بلوچستان او مشهد دا و. اوس هم لانجه د موږ له پاکستان سره هغه واقعا سره د دوران وه. همداسې بلې خواته چې لاړ شو موږ د کوهستانات بدخشان یو مسله له تاجکستان سره او له دې خوا بخارا او سمرقند، یعنی هر چیرته د تبت او د چین دغه ته مسله د کشمیر جز د هند و. هند ډېر پراخ و. انډیا چې ورته ویل د خلکو ته د دراویډین قوم چې بیا د هند نوم د خبارات نوم بارکیان دي، هند چې په عربانو امویانو خو نومونه کوي، لکه موږ ته خراسان ویلې سیمې ته، اندلس مثلا اسپاني اروپا ته ویلې، چین باندې بیسین باندې چین نوم کېښودل، په بیسین نوم پیښه همداسې نومونه کېښودل. نو دلته دا نیپال پورې د کټمندو و، ډېر هېوادونه سریلانکا، بنګال و، دا نیم پاکستان تر دا کشمیر دا خاوره د هند وه. یو دوره موږ هم نیولې وه د سلطان محمود غزنوي په وخت کې، یا د نادر افشار، بیا د احمدشاه بابا په وخت خو بیخي مطلق د موږ وه. موږ ته مشران ټاکله تر امیر عبدالرحمن خان تر وخته پورې هلته عظیم خان او دا کسان به یا رحمت خان به حکومتونه کوله. دا اوس هم زیاتره دراني قومونه پاتې شول. خو کله دغه هند ټوټه کېده په 1940 کال کې دغه د کشمیر مسله ناحاله پرېښودله. خلک نارې وې موږ د هند یو، له هند سره یو کېږو، خو د هېواد څانګه هغه پاکستان کلکه نیولې. پاکستان دلته یو وخت یو ګوند جوړ کړ په نوم د حزب المجاهدین، تقریبا دا نو په 1989 کال کې فعالیت شروع کړ. یو مشکلات به جوړول، اسرائیل اخوانه دا حمایه کېده او مشکلات دې لپاره چې خلکو ته اسلامي ذهنیتونه ورکړي، له هند را جدا کړي
اما اوس د اوسني وخت چې موږ غږیږو دلته د فاروق عبدالله په مشرۍ باندې په نوم د حزب کنګرې ملي کشمیر حزب کنګرې ملي کشمیر فاروق عبدالله مشري کوي خصوصا دا ګوند په 2000 کال کې راپورته سه دا یو شواردا و چې منګه یا څنګه د هند کېږو یا خودګردان اداره جوړ دغه مشکل د سر پاکستان ته جوړ کړ بیا نو دلته څو واره داسې وسولیاره 2014 کال کې وشتل وسولیاره بیا وروسته څنګه 2000 کال کې چې پیلوټ راولد دین چې بیا عمران خان په چري ساتو کې وغوښته بیا راغله خپل هند باندې ځای کې دغه د افراطیت خلکو افراطیونو یو مرکز بمبارد کړ او دلته عمران خان دوی ورته ویل چې تول راځي د مخاوره کې غوړ چې نه دلته ماته خطر و تقریبا تم ډیر مرګ زوبله وسو اوس راځو دغه ورستۍ کې چې کله بلوچستانو دغه د ازادۍ نوزت پیل کړ او ولته کانګرس د امریکا چې بلوچستان ته د ازادي ورکړ سي یو سناتور دغه وکړ او خزاوه د باندې خاور وسی دلته نو تقریبا پښتانه سینتیان او خاصه کشمیران ته روحیه او زینت پیدا سره چې موږ باید کار پورته کو بالغ نه نړیوال موږ نه ملاتړ کوي ځکه ارپیار دوی او میری دی او دوی خلکو پورته کړل تر امریکا کانګرس ورسېده ځکه دلته د فاروق عبدالله خپل پلویان ته ویل چې تاسو ویده کزان ویښ کوي بالغ نه بیا کېدای شي یا تاسو حق درکړ شي د خپل اختراعات او یا د هند برخه سو موږ بل دغه پاکستان شهر نه توریزم نه بخلاصو دغه مساله د توس په دې ورسره کې بیا راو پاردله او زه فکر کوم چې د دې خبره دوام ډیر زیات دوام وکړي ځکه اوس پاکستان په خواني دریس کې نه دی یو دوام خپل غربي نړۍ غواړي چې کشمیر نور هند ته ورکړي دا فیصله سره ځکه د نالا مرتبط مشکلات هم پیښ شوي دي او دې خاطر دغه د کرکټ او بمبریټ او بلستان او دا جنه هم چې دا سن ته چترال او د متن نورستان دغه یو قوم ده چې په شای یا بمبریټان توای او تاریخي لیول د دې کومه ډي ان اے سره د وای نو چې دا تقریبا 2300 کاله د دې سکاله مخکې سکندر مقدوني سره غله او دغه بقایا پاتې دي خو په صورت باندې هغه خبرو سمنګ نه زو دا چې افغانستان کې د افغانان دي او د منګ وینه د ورنم دي اخواته چې دي هم د پراټکل خاور د افغانان دي یعنی دغه کې هم یو غواړي چې یو ګډوډي د امنځ کې خپل ایسای یا داخله تاسو کې تر راځو نه نس کې په پاس چترالو د بمبریټو ګلګیدو د دوه جو باندې نو بلان اخواتای کشمیر مسله چې دا هغه پاکستان دی چین لپاره نسی کنټرولولای سیاسي رنګ دلته ده مرسب دقیقاً ځکه هم قوت لري چین په وړاندې باندې دفاع کوي سي دا کشمیر نه پاتې او دا کشمیر مکمل هند ورکه هند یو ایالت جوړي لکه نور ایالتونه د خپل کې مهرباني مرسب دقیقاً ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې الته د کشمیر کې دا وضعیت خو دا دور کې سره مسوي لدینه مخ کې په ګلګت بلتستان کې پاکستان غوښتل چې ټاکنې تر سره سي به هند مخالفت وکړي یعنی د کشمیر د وسنی وضعیت پایله به د سیمې په ځانګړي توګه د بلوچستان د ګلګت بلتستان او په پښتونخوا به هم سیاسي اغیزه ولري دا بالکل ګوره دا الهام اخلي او بلنه صحیح ده چې برنامه د غرب دا پروګرام د غرب دا د چین د مخنیوي او د کنټرول د هوایي ځمکني مسایلو ته مطرح کیږي زیاتره اوس ویل کیږي چې سیستان د ایران ټانکرونه ډېر په لوی پیمانه راځي بلوچستان ته اوړي تر همدغه سیمو پر راځي چین ته ځي یعنی د بحر لخوانه کې قودات جوړ شوي دي د امریکا لخوانه په تنګورموس په سین کې یا د عربو په سین کې دلته ولا دغه لار روان دي نو بنا لکه خوانه ایران ته ویل کیږي نو د اوازه ده او دا د چرلاند د غربیانو د امریکا لپاره چې لکه خواړه قوي میزایل او باز سلام یا پرزه وسایل د ډرون ایران ته راځي نو دې لپاره هم یو نگرانی موجوده د خطر فتن نشي کولای هغه سیمه باید یو څه نارامه کنه پټوله کې
هغه سرحد چې پاکستان ته د چین سره په اوسنی حالت کې پروت دا غربي نړۍ ته نگران کوونکی ده ځکه پنجابیان ډېر بې حیا سیاست هم کوي داسې شرم نه ګڼي په سیاست کې شرم شته دوی نه ګڼي که څه نیوکه پکې اعتقاد پکې څه پکې بیا دوی په دې کې اعتنا نه کوي چې څوک سره راته وایي یا څه نه راته وایي ببینان امریکا له دې نه ډارېږي که تاسو پامي کله وایي چې په پاکستان مو باور نشته کله وایي شته نو ځکه اوس غواړي دغه کنټرول دغه سیمه هندوستان ته ورکړي کله چې کشمیر ته ورکړي کشمیریان بیا ادعا کوي چې له وړاندې راشي دې خوا ته تر مالنچابي او کالام باران د سوات پورې کشمیریان وایي دا د موږ خاوره ده او دې خوا ته چې دا نو بیا نو وړاندې تر چتراله پورې هم کېدای شي دا سیمې کنټرول کړی شي ډیر منګوره مثلا تیمرګره دغه جنه بیا دوی کنټرولولی شي دغه لپاره احتمال ډېر قوي ده چې کشمیریان مبارزه دوام ورکړي او وروسته دوام دین پاتې شي. بله مولوي صاحب ډېر ښه د کشمیر په اړه مو په مقدمه کې ډېر ښه یو بیکګراوند وړاندې کړ د کشمیر موضوع ته همدارنګه واله مخه د پاکستان په داخل کې وضعیت امنیتي اقتصادي سیاسي ډېر خراب آیا د کشمیر دغه نوې موضوع به د اسلام آباد ته یو سرخوږی جوړ شي سرخوږی خو په دې جوړیږي چې پاکستان باندې خو امر کیږي مثلا نظامیان ته دا کار وکړي کار به وکړي ملکی ادارمان په ټوله کې دوی بعض شان خوشاله نه وي صرف یو کار کوي چې دوی نایرنګ نه کار واخلي یو رول یا لوبه داسې وکړي چې غرب ته قناعت ورکړي چې کشمیر بچ کړي دا کار د استعداد پنجابیان لري اما کوي نشي کړلی په دې کې ناکام شي بیا خاوره پیرځي کله چې دا خاوره لاړل یقین وکړي بیا نو دا د سر او د سرخوږی به نه بیا سند باندې هم هندوی حمله کړې ده او دا خبره دوه میاشتې مخکې په سراتو کې سند موږ خاوره ده او دا به تاخلو او ویلې نریندرا مودي خپل ویلې چې دا موږ موقت ورکړی نو نه پیږو چې کوم قرارداد پروګرام چې په مهاتما ګاندھی سره سوی ده یا علي جناح دوی سره د دې پارلمان نو اوس حقایق راوځي چې دا رښتیا موقت و او که څنګه و او یا کېدای د پاکستان جوړېدو لپاره هند ته ویلي چې دا خاوره د وطن ته ورکړه ځکه سند او کراچۍ دا خو ډېر مهم دي بیا به وروسته سره ګورو څه کوو ځکه اول په اول له پایتخت هم د پاکستان کراچۍ و ایوب شاه بیا راوړ اسلام آباد دا دشته جوړه کړه په اسلام آباد نیمه دا دشته مربوط د افغانستان ده ځکه د موږ خاوره تر ټکره ده موږ تر مارګیري او چلم شیرخان قلاب پورې د افغانستان خاوره ده او دا پس بسر ده نو بنان کېدای شي دا سند هم د تر ازادي خپل اعلان کی هم د ډول ګډوډي لاسي او که بیا دا کار وسه بلوچستان خو تیار دي او خرب هم غواړي بلوچستان او ځکه چې ایران تام یو درسات جو کې د سیستان او زایدان تر واخلي شاید په موږ فشار راوړي دا نیمروز دا څه برخه چې دا موږ واخلي کوایټا کې یو دی چې په صورت بیا په پاتې کې پښتونستان چې دا د افغانستان خاوره کېږي او یا به استقلالیت اعلاني خو ته ډېر بیره پورې د افغانستان سره وجه کېږي او موږ خو پروتوکول د نصیر خان بلوچ سره په 1940 کال په شیرسور جګه کې له سر اعلی حضرت احمد شاه بابا رحمت الله علیه سره کړی و چې کله چې افغانستاني تر څو چې افغانستاني دا په فتوای شاهي کې ده اوس محمود حسیني لیکلی دی یو شورا قزلباش و هغه چې منشي دربار او تاریخ شاهي لیکلی ده د لیکلي چې هغه دا اوس عبدالله میر عبدالله بلوچ چې د نصیر بلوچ ور و او د احمد شاه بابا سره و دا هم حضور درلوده علي نور احمد علي زایم و جمال خان و د لیکلي چې ترغه چې افغانستان د بلوچستان بل افغانستان سره یو ځای مننه نو بنا د پروتوکول پر بنیاد به غوینه چې کیدم طلب پنجاب پاتې کیږي او پاکستان مننه د نړیوالو چارو کارپو عزیزالدین مهرج په خبرونه کې مله ګډون څخه نړۍ مننه د یک تلویزیون قدرمنو او معزز اردوونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا ښې چارې